نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په خیرو کې براشو. صحیح حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم یو ځل منبر ته خاطه 3 ځلې امین وویلي. صحابه عرض کړي چې ای د الله رسوله نن خو داسې یو کار وکړه چې مخکې دې نه و کړی. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبریل علیه السلام راغلی و او ما ته 3 خیرې وکړې زما مخې ته او ما په هغې باندې امین ویو. یوه خیره دا وکړه چې په چا باندې د رمضان مبارکه میاشت راشي او دته بخښنه ونه شي. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایل چې برباد دي شي، هلاک دي شي. دا جبریل علیه السلام فرمایل. جبریل علیه السلام فرمایل چې تباه دي شي او برباد دي شي، هلاک دي شي هغه کس چې مبارکه روژه د هغه په ژوند کې رااله، میاشت د رمضان رااله او دته بخښنه ونه شوه. لہذا کوشش دا کول پکار دي چې روژه ماتي کې خپل ګناهونه ځان ته یادول او الله نه عفو غوښتل دي. پښمنۍ کې راپورته شي، وختي راپورته کېږي، 2 رکعته لمونځ وکړئ او هغې کې دا دعا کوئ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. او یا الله ماته معافي وکړي، ګناهونه راته معاف کړي، توبه مې قبوله کړي. او ورسره که انسان باندې پردی حق وي، پردي حق ته زړه مخه کوئ، پردي حق د واپس کولو کوشش وکړئ. خصوصا چا سره د خور حق وي، د پلار په میراث کې حساب وکړئ. دنیا ژوند ډېر معمولي دی. ګوره دا خبره ځان سره یاد وساته، که الله تاته لیکلی والله العظیم د دې بدله به درکړي، د دې په 10 چنده او 100 چنده به درکړي. خو د خور حق ته مه غله کېږئ. د خور حق د پلار په میراث کې چې پلار دې وفات شوي او د پلار نه څه میراث پاتې شوي هغه تقسیم کړئ او په صحیح طریقې سره ورونه خپله حصه والئ، مور ته خپله حصه ورکئ، خویندو ته خپل حصې ورکوي. د خویندو او د موره یا د کشر وروره چې هغه نه پوهېږي یا هغه معذوره وي د هغه په حق باندې ډاکه مه اچوئ، خپل اخرت هم تباه کوئ. والله العظیم دغه مال او دولت به ستا بچي خوري سبا، لیکن حساب به تا سره کېږي. د مخکې ورځو کې یو ځای کې روان وم، یو حاجي صاحب را سره و، ډېره ښایسته خبرې راته وکړه او ډېره د عبرت خبره راته وکړه. هغه خاصې په خندا کې وکړه. وایي مولانا صاحب دا پلازي درته ښکاري؟ زموږ په مارکیټ کې مونږ روان وو. مال بالکل ښکاري. وایي دا ټولې د مړو دي. مولوي صاحب دا څه خبره کوي؟ وایي ګوره دا د فلانکي حاجي صاحب ده، 10 کاله مخکې وفات شوی دی. دا بله د فلانکي حاجي صاحب ده، دا 20 کاله مخکې وفات شوی دی. دا بله د زه حیران شوم، څه عجیبه غوندې اتفاق و. لیکن ما یو خبرې ته سوچ طرف ته لاړم او ما ماستن کې درس کې هم دا خبره وکړه چې نن د حاجي صاحب دا خبره وکړه او خبره وتیره شوه. لیکن زما په زړه کې یو درد دا پیدا شو چې حاجي صاحب په پلازه ودروله او پلازه به ډېر په عربونو کروڑونو روپو باندې دا ځای به یې اخیستې او بیا به یې جوړه کړي او بیا به یې آباده کړي. خو افسوس دی په هغه حاجي صاحب چې په حرامو باندې دا پلازه ودرولې وه. نن تللی دی، قبر کې پروت دی. عدالت د الله تعالی ته ځان سپارلی دی. که چېرته پردی حق خوړلی وي، حرام یې راټول کړی وي، ظلم او دوکۍ کړی وي، مؤمن مسلمان سره خیانت کړی وي او هغې باندې ملاوټي شی خرڅ کړی وي، ځان خو یې برباد کړ. نوسي او کډوسي او بچي به یې پرې مزې کوي. او که چېرته یو سړی داسې و چې دا جدا یې د پلار و او هغه ته بیا په میراث کې پاتې شوی و او د هغه د خور حق په دې کې و او هغه یې نه یې ورکړی، نن خو په قبر کې پروت دی، په تورو خاورو کې پروت دی. ستا بچي نوسي او کډوسي پرې مزې کوي، حساب یې تا سره کېږي. ظلم مه کوئ، خپل آخرت مه بربادوئ. دا پلازي دی او که دا دوکانونه دی او که دا ماڼۍ دی او که دا هر څه دي، دا هر څه پاتې کېدونکي دي. د خپل آخرت باره کې هېڅ سودا مه کوئ. او زه دا خبره کومه که چېرته یو انسان داسې وي چې دا هغه هر څه په دې باندې ختمیږي چې یو سودا وکړي، هغه دې دا سودا وکړي. که د مال ختم شي، که دا پکې د دکان نه خلاص شي، که دا پکې د خپل کور نه خلاص شي، د خپل ګاډي نه خلاص شي، دا سودا وکړه. لیکن د آخرت نقصان مه کوه. او هغه د سودا دا ده که تا سره د خور حق وي هغې ته یې وسپاره. د بل مسلمان ګاونډي حق دی، چا سره شریک وي د هغې حق دی. حقدار ته حق ورکړه. والله لږ وخت به تا باندې تکلیف راشي، بیا به الله تعالی ته رزق درکړي، فراخه رزق به درکړي او دومره رزق به درکړي چې بیا به یې سنبالولی هم نه شي. لیکن حرام مال ته او پردي مال ته دې ته کله هم زړه مخه کوه. لہذا موږ تاسو ته پکار دي چې د مغفرت میاشت ته موږ توبه وباسو. او الله تعالی فرمایي یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. مه نه امیده کېږي زما د رحمت نه، زه ګناهونه به هم بس ګناهونه چې بخي موږ ته پکار دي چې توبه وباسو. او توبه الله تعالی ډېر خوشحالېږي. زه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا قول بار بار پیش کوم. هغه به فرمایله چې زه په دې نه یېرېږم چې ستاسو توبې به قبولې نه شي یا به ستاسو دعاګانې قبولې نه شي، لیکن د دې خبرې نه زه ضرور یېرېږم چې تاسو به توبه ویستل پرېږدئ.
او دعاګانې غوښتل به پرېږدئ. حقیقت دی چې موږ توبې نه وباسو. رمضان مبارکه میاشت ده، ډېرې ښایسته ورځې پاتې دي، لږې تېرې شوې او ډېرې پاتې دي. توبه وباسئ، رب العالمین سره صلح وکئ، خپل ګناهونه په الله معاف کړئ. که 10 کاله یو که 50 کاله وي. ګوره که تا نه هیر شوي، رب العالمین هر څه لیکلي دي. لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. هر څه درپسې درج دي، عملنامه کې لیکلی شوي دي. لہذا توبه وباسئ چې عملنامه دې پاکه شي. یو حدیث کې راځي یو بنده به داسې وي، هغه به یو جومات ته راشي، یو مدرسې ته به راشي، یو درس ته به راشي، او هغه باندې به د غرونو برابر ګناهونه وي، لیکن واپس به د درس نه لاړ شي، واپس به د جومات نه لاړ شي، او ټول ګناهونه به یې معاف شوي وي. هغه په سبب د توبې. اودس وکړه، 2 رکعته لمونځ وکړه، ټول ګناهونه ځان ته مخې ته کېږده او د الله نه وغواړه. الله نه امید دی چې الله به دې معاف کړي. او که انسان باندې پردی حق وي، اوس یې وس نه کېږي څه ورسره شته نه، نو په کار ده چې دا اراده وکړي چې دا حق زه ورکومه. که هغه ژوندی وي معافي یې ترېنه وغواړئ، که هغه مړ وي نو هغه دې خپله هغه سرمایه چې کومه یې غلا کړې ده راوادلي او صدقه دې ورکړي. که په یو وارې نشي ورکولی، لږ لږ دې ورکړي. او که چېرته د هغه نسلونه موجود وي او بچي، نو هغوی باندې دې وسپاري او خپل اخرت دې ښایسته کړي، خپل قبر